السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ ارام اوسئ. بیا هم ستاسو ملګری ستاسو دوست یم لطیف مهربان. انشاءالله چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او ارام اوسئ. نن بیا ګرانو دوستانو زه له یوې نوې ویډیو سره راغلم. نننی ویډیو زموږ دی د هاشټاګ په مورد دی. که تاسو چیرې لیدلی وي په بخښنه غواړم په یوټیوب کې دې ورځو کې هاشټاګ ډېر استفاده کیږي او دا تقریبا 2 هفتې کیږي دغه یو نوی فیچر یوټیوب اډ کړی دی. خو دې نه مخکې زه تاسو ته معلومات درکړم. تاسو مهرباني وکړئ د ما د فیسبوک پیج لایک کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو ما سبسکرایبر زیات شي، زه هم تشویق شم او تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې اپلوډ کړم. او یو بله مهمه خبره چې ډېرې دوستانو ما نه د ما د وایبر د شمېرې غوښتنه کړې وه، نو په وایبر کې ما یو ګروپ جوړ کړی دی. نو زه د هغې لینک په ډسکرپشن کې د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته درکوم. نو تاسو مهرباني وکړئ چې هغه د ډسکرپشن ته ولاړ شئ، هغه لینک باندې کلیک وکړئ، د انویټیشن لینک دی چې مستقیما جوین کړئ. بیا تاسو له ما سره د ما د وایبر په ګروپ کې اډ کیږئ. هر پوښتنه چې به تاسو کوئ شي هلته بیا ما ته تاسو معلومات کولی شئ. صحیح شو؟ او هلته زه خپل ټولې ویډیوګانې به تاسو ته زه اپلوډ کړم. صحیح دی؟ نو راځو دې باره کې چې دا هاشټاګ څه شی دی. هاشټاګ باره کې کیدای شي تاسو اورېدلی وي. صحیح شو؟ زه اوس تاسو ته هاشټاګ درښیم. فرض کړه هاشټاګ ګټې څه شی. صحیح؟ دلته به زه راځم، دلته څه کوم ایمان نوم مالک له صحیح لطیف مهربان دا به څه کوم سرچ کوم. صحیح ده؟ تاسو وګورئ دا ما سرچ کوم. وګورئ تاسو اوس دلته وګورئ هاشټاګ چې څه فایدې استفادیان چې دا ویډیو ته کومه تقریبا وګورئ 2 دقیقې مخکې دا ویډیو ما اپلوډ کړی. تاسو وګورئ 2 minutes ago 2 دقیقې مخکې دا ما ویډیو اپلوډ کړی. اما تاسو پوهېږئ دا ولې دا ما ویډیو دلته په اول کې راغی، ولې ما نور ویډیوګان رانغلل. ګورئ دلته مې چینل راغلی، دلته مې یو بسته پلی لیست راغلی، اما دې ما نور ویډیوګان نه دي راغلي. تاسو وګورئ دغه راغلی، دا 3 ویډیوګانې ما راغلي. دې 3 ویډیوګانو کې ما څه کړي، ما له هاشټاګ نه استفاده کړې په دې ویډیوګانو کې. صحیح شو؟ اوس تاسو ته زه وایم چې هاشټاګ څنګه دی. فرض کړئ د میوزیکلی اپلیکیشن باره کې چې ما معلومات درکړم، دلته زه کلیک پې کوم. ګورئ تاسو کلیک مې وکړ. صحیح دی؟ دا به زه سټاپ کوم چې دا ونه غږوي. ګورئ اوس تاسو دغه تاسو وینئ میوزیکلی اپ او لطیف مهربان. وګورئ دا دغه چې دې ته وایي هاشټاګ. صحیح شو؟ هاشټاګ دغه هاشټاګونه اوس څه کمال لري، څه خوبي لري دا هاشټاګونه. دې هاشټاګونو کمال دا دی چې څنګه تاسو وکړه ما سرچ کې په اول کې د ما د نوم ما چې سرچ کې په اول کې دغه ویډیوګانې راغلي. ګورئ دا ویډیوګانې په اول کې راغلي. تاسو چې څنګه پوهېږئ ما چینل خو ډېر مخکې نه تقریبا زه 1,000 ویو لرم. صحیح شو؟ اما تاسو چې وکړه په اول کې ویو کې دا راغی، نظر به نور ویډیوګانو ته. نور ویډیوګانې ما ویو هم ډېر لري، مخکې مې اپلوډ کړي، اما په اول کې دا ویډیو راغی. دا ولې؟ دا ټول د دغه هاشټاګ کمال دی. دغه هاشټاګ د وجې نه دا راغی. دغه فیچر چې دی تقریبا 2 هفتې کېږي چې یوټیوب نوی اډ کړی دی. دا یې دې لپاره اډ شوی دی چې ډېري خلکو حتی ما خپله دا شکایت کوو چې زه ډېر ښه ویډیوګان نه ډکوم. نور هم دا شکایت کوي زه ډېر مونږ ښه ویډیوګانې ډکوو، ډېر معلوماتي ویډیوګانې، اما ویو نه اخلي. صحیح شو؟ اوس که هر څوک هغه که دلته وي، امریکې کې وي، جاپان کې وي، لندن کې وي، عربستان کې وي، دبۍ کې وي، چیرې چې وي چې د ما نوم لطیف مهربان سرچ کړي ما دا ویډیوګانې به راځي ورته. صحیح شو؟ ولې دلته ما د هاشټاګ نه استفاده کړې. اوس راځو دې کې چې دا هاشټاګ څنګه خپل ویډیو کې موږ او تاسو اضافه کولی شو. صحیح شو؟ دې لپاره به تاسو ته زه ښیم. ګوره زه راشم خپل ویډیو منیجر ته راشم. تاسو وګورئ دوستانو هماغه میوزیکلی اپلیکیشن باره کې به زه راشم. صحیح شو؟ وګورئ دوستانو دلته به څه کوئ تاسو. دا د مونږ شو د هغه ویډیو یا هغه کلیپ ټایټل سو. صحیح شو؟ دا یې مونږ ټایټل سو. دلته وګورئ ډسکرپشن کې. صحیح شو؟ This first video is about musically app for بخښنه غواړم select کړئ for the people of Afghanistan. صحیح شو؟ for the people of Afghanistan. دلته اوس تاسو وګورئ دغه د مونږ څه شی دي، هاشټاګونه دي. ګورئ دا هاشټاګونه دي او دا خو ټاګ دی. دا خو تاسو پوهېږئ که نه. فرض کړئ دلته خو دا خو ټاګ دی. دلته تاسو هر څومره چې غواړئ لیکئ. فرض کړئ یو بل ټاګ مې ورته اضافه کوم په نامه د کابل. صحیح شو؟ دا کابل. فرض کړئ زه اضافه کوم قندهار. صحیح شو؟ وګورئ قندهار. فرض کړئ زه اضافه کوم مزار. صحیح شو؟ دا ټاګ دومره مهمه نه دی څومره چې دا هاشټاګونه مهم دي. وګوره تاسو دلته اوس دې ته راځو چې څومره هاشټاګ تاسو استفاده کوئ شئ، څومره هاشټاګ تاسو دلته تاسو 10 دانې ټاګ هم لیکلی شئ، 20 دانې لیکلی شئ، اما تاسو په ویډیو کې به تاسو هغه درې اولني هاشټاګونه ښیي. فرض کړئ ما ویډیو ما دلته ګوره میوزیکلی اپ او لطیف مهربان. تاسو دلته وګورئ میوزیکلی اپ او لطیف مهربان دغه 3 اولني هاشټاګ تاسو ښیي. صحیح شو؟ ټول نه ښیي.
فرض کړئ تاسو دلته ډېر زیات ولیکئ هغه نه ښیي فقط 3 اولني هاشټګ یې تاسو ښیي. نو د دې لپاره چې تاسو ویډیو ویو واخلي ویور مو ډېر شي نو تاسو کوشش وکړئ چې د دغه هاشټګونه استفاده وکړئ خو هاشټګ مو باید دغه د ویډیو په سره مطابقت ولري. داسې نه چې فرض کړئ تاسو ویډیو د کابل باره کې تاسو هاشټګ ولیکئ چې مزار شریف یا بدخشان ولیکئ یا هرات ولیکئ یا ننګرهار ولیکئ هغسې مه کوئ. صحیح شو. ویډیو هم که فرض کړئ د کابل باره کې کابل هاشټګ کې ورته ولیکئ بل ورته ولیکئ افغانستان ورته ولیکئ هاشټګ بل ورته ولیکئ یعنی کابل پکس یا کابل ویډیو دغسې یو هاشټګ ورته ورکړئ. صحیح شو. چې فرض کړئ که څوک کابل باره کې فرض کړئ یو نفر سرچ کوي په یوټیوب کې دلته لیکي په نام دلته لیکي چې فرض کړه کابل ویډیو. صحیح شو. که تاسو په هاشټګ کې لیکلی وي چې کابل صحیح شو که تاسو په هاشټګ کې لیکلی وي کابل ویډیو صحیح شو که تاسو لیکلی وي کابل کلیپ کیدای شي دغه شیان دغه ویډیو درته څه کړي وښیي درته هماسې نه کېږي. تاسو فرض کړه ویډیو د کابل باره کې ورته ولیکئ چې کونړ یا لغمان ورته ولیکئ یا کاپیسا ورته ولیکئ صحیح داسې نه کېږي. تاسو به څه کوئ چې ویډیو سره تاسو هاشټګ باید مطابقت ولري. صحیح شو. فرض کړه زه چې اول خپل ویډیو کې خپل نوم لیکم. صحیح شو. ولې د ما ویډیوګانې خلک د ما په نام باندې سرچ کوي. ما ویډیوګانې د په ایدي په نوم باندې نه سرچ کوي. ما ویډیوګانې خلک د ما په نام باندې سرچ کوي. لطیف مهربان لیکي بیا د ما ویډیوګانې ټول ورته راځي. صحیح شو. دغسې دی. نو دوستانو انشاءالله چې تاسو د ما د ویډیو نه څه لږ اندازه معلومات اخیستي وي تر دې چې بیا زه نوې ویډیو تاسو ته ډکوم نور معلوماتو نورو ویبسایټو نورو تخنیکو باره کې نو تاسو نه زه یو هیله بیا لرم چې هغه دا دی چې زما فیسبوک پاڼه لایک کړئ او یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او